ځان چې غټه وایو غورې کوو د ځان چې غټه وایو غورې کوو دا د کمزوري زړه خبرې کوو خلک شوګیر کوي منزل په لذي مونږ یو چې تل د خوبه شرې کوو زیار د زوره یو پرېوتې جوړې خبرې ځکه زورورې کوو د ډاکټر خالق زیار په دغه شعرونو باندې ملګري عثمان ساګر ته خواست کوم چې هغه خپل کلام شریک کړي. ډېره زیاته مننه. د کلام نه مخکې به یو څو شعر وویم، شعرونه هم نوي دي او کلام هم نوی دی چې د حسن نه کنګال دي وي په ذهن دی عقل وي، د حسن نه کنګال دي وي په ذهن دی عقل وي، زما د محبت ته کیفیت نه دی قایل وي، او چې چا د محبت کتاب په سر باندې خو دی نو دی به د نفرت ته کتابونو نه غافل وي، او ساګره مزه نه کوي کمزور مخالف زمونږ مقابل سړی د هم ګورې قابل وي. کلام درته وایم چې د لاس په اشارو مې ستا تصویر جوړ کړی دی، ارمان علي د لاس په اشارو مې ستا تصویر جوړ کړی دی، د ځان نه مې په عشق کې سم ماهر جوړ کړی دی، او خپلوانو د پردو خلکو په لاسو باندې مړ کوم، خپلوانو مې په قبر اوس بهیر جوړ کړی دی، خپلوانو د پردو خلکو په لاسو باندې مړ کوم، خپلوانو مې په قبر اوس بهیر جوړ کړی دی، او دا زه چې په وړو وړو لاسونو روپۍ ګټم حالات راله دغسې ضمیر جوړ کړی دی، دا زه چې په وړو وړو لاسونو روپۍ ګټم حالات راله دغسې ضمیر جوړ کړی دی، او دا تا چې ورته ردې بدې ستغې سپورې وي د دې سړي نه مونږ د ملا تیر جوړ کړی دی، تا چې ورته ردې بدې ستغې سپورې وي د دې سړي نه مونږ د ملا تیر جوړ کړی دی، او جانان مې د باچا په شان هرتې تڼۍ ګرځي زما نه یې د خپل دربار وزیر جوړ کړی دی، او اخیری شعر دی چې خپل ځان یې پکې بند په بند تړلی دی ساګره زما د زندګۍ د چا زنځیر جوړ کړی دی. ډېره زیاته مننه.